قاچاقبره. سلام او احترامات می ومنئ. د قاچاقبرې 5مې برخې ته ښه راغلاست درته وایم. په لومړي کې کانال در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک او شیر کړئ نورو دوستانو ته. په 4مه برخه کې مو تر هغه ځای پورې واورېده چې د لیمې کورنۍ تر نیمروزه ورسېده او ورور یې د لمانځه لپاره بهر ووت. نوره کیسه به اوس اورو. ورور مې وویل تر څو چې دوی نور کسان شماري او ډلې برابروي زه به 2 رکعته لمونځ وکړم. بهر ووت، د ژر راتلو یې وویل. په کلا کې مې ښکته پورته وکتل. لرې کونج کې مې په یوه کورنۍ سترګې ولګېدې. د هغوی سره هم زموږ په څېر مېرمنې وې. موږ هم هڅه وکړه د هغوی خواته ځان ورسوو. مېرمنې له مېرمنو سره اسوده وي. ورغلو، د مېرمنو سره خوا کې کېناستو. مور او پیغله لور څنګ په څنګ ناستې وې. دوی د هېواد له ازبک توکمه وي، خو دواړه په دریخې پوهېدې. پیغلې مخ را واړاوه، راته یې کړه دا مو لومړی وار دی؟ هو. ولې تاسې مخکې هم تللي یاست؟ هو، دا زموږ 2م ځل دی. نو ولې په تګ کې بریالي نه شوئ؟ پیغله رانږدې شوه، آواز یې ټیټ کړ. غوښتل یې هغه خبرې چې ماته کوي مور او د کورنۍ نور غړي یې وانه وري. راته یې کړه دا مو 2م ځل دی. موږ د ایران له پلوه تېرېدو. قاچاقبر مخې ته و. نږدې 250 نفر وو. د ایران سرحد کې یې په 5 ډلو وویشلو. زموږ ډله له سرحد نه د شپې واوښته. د نیم ساعت مزل وروسته مې څپلۍ وشکېده. زه هم په هغه ټیټه شوم. په دې وخت کې ایراني سرتېرو د لرې پوستو په موږ ډزې پیل کړې. خلکو منډې کړې. له ما مې کورنۍ لږ مخکې تللې وه. ګډوډي شوه، سره تېرو بیر شو. کورنۍ رانه ورکه شوه. زه د ایران په سرحد کې له اوله یو کس څارله، خو دا د قاچاقبر و او که زموږ د لارې مسافر. هغه له لاسه ونیولم. راته یې کړه ستاسې کورنۍ په دغه طرف لاړه. ما خپل لاس د هغه له لاس څخه وڅانډه. ورته مې کړه د لاس نیولو اجازه نه درکوم. ځواب یې راکړ سمه ده، خو د دې لپاره مې د لاس ونیو چې له ما ورکه نشي، تر څو دې خپلې کورنۍ ته ورسوم. د کورنۍ تریتم کېدو په رښتیا هم سخته خواشیني کړې وو، لکه سیلاب چې سړی واخلي په زک هم تکیه کوي. په ما هم هغه کانه شوې وه. ځان سره مې وویل دغه سړي ته مې کورنۍ معلومه ده. د لاس غم مه کوه، که کورنۍ درنه ورکه شي دلته انساني ځناور به دي ومخوري. خپله مې لاس ور اوږد کړ. هغه مې له لاسه ونیو. 10 دقیقې مزل مو وکړ. خلک په نورو لارو سر و. سړي بل لوري ته زور کاوه. ورته مې کړه تاسې ولې له نورو ځان ګوښه کوئ؟ خلکو پسې ولې نه ځئ؟ ځواب یې راکړ دوی په ناسمه لار روان دي. لاره ماته قدم په قدم معلومه ده. بس لکه د یرغمل کس کانه را باندې وشوه. نه مې سړی پرېښودی شو او نه مې ورسره مزل زړه غوښته. په هغه د باور او شک په کشمکش کې وم چې یو د خورما باغ را ورسېد. باغ ته یې ننباسلم. لاس یې رانه تاو کړل. مرداره بویناکه شونډې یې زما په مخ کېښودې. ما مې له ملا د هغه د لاسونو د لرې کولو هڅه وکړه، خو زور مې نه پرې رسېده. له خولې د سګرټو بوی زما نفس قید کړ. راته یې کړه دا مخامخ رڼا چې ګوري دا د ایرانیانو سرحدي پوسته ده. که غږ دې اوچت کړي هغه په موږ ټکان کوي. هم به تا له منځه ویسي او هم به ما ختم کړي. که ژوند غواړې چوپه اوس. هر څه په چوپه خوله وزغمه. حقه حیرانه شوم. تقدیر کله کله انسان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راولي. زه یې د 100 بلاو خوله کې ورکړم. د مور او پلار نادرکي یو مرګ، د چغو په وهلو د ایراني عسکرو وسله کارونه بل مرګ، مردار خواره وحشي را سره انسان ته ځان تسلیمي بل مرګ و. نه پوهېدم څه وکړم. بس وحشي انسان ته بخت ورکړه. هغوی خواري وکړه چې نور پکې شیمه ختمه شوه. لږ وروسته یې راجګه کړم. له لاسه یې ونیولم. راته یې کړه غوښتل مې د تل لپاره دې یرغمل کړم او د تل لپاره دې په جسم سودا وکړم، خو زما هر څه دې په چوپه خوله ومنل. زه هم در سره یو میړانه کوم. اوس تا خپلې کورنۍ ته رسوم. بس زه لکه
یرغمل چوپ و د کورنۍ پیدا کول راته ډیر مهم و. د مهم څه ترلاسه کولو لپاره هم باید انسان په احتیاط قدمونه واخلي، کنه زما په څیر به له مهم څه وبایلي. ځان سره مې وویل دا هسې بهانې راته کوي، اوس د ځناورو په لومه کې راګیره شوي، نور له ژونده عزته او عفته لاس ونیسه. اوس به د مور او پلار ته د تلو په بهانه کومه جسم فروش سوداګرو خرڅوي. خو نه پوهېدم سړی د کومې نشې په خمار کې دا رښتیا په خپله کاذبه خوله کې راته وویل. تګ مو پیل کړ. فکر مې نه کاوه چې څه وایي، اما هغه به عملي کړي، ځکه په لومړی ځل یې په همدې بهانه د خپلو ناولیو هیلو لپاره دروغ راته وویل. نیم ساعت وروسته یو ځای ته ورسېدو. پنډ خلک ناست وو. ورنږدې شو. سړي راته وویل که د مور او پلار ته خوله چوله کړه او د 1 ساعت مخکې پیښې په اړه دې څه ورته وویل، خیر دې نشته. د هغه په خبرو مې باور نه راته، خو چې ورنږدې شوم د پنډو خلکو په سر کې زما مور او کورنۍ ناسته وه. ډېره وېرېدلې وم. له موره مې غېږ تاو کړه. ورته مې کړه مورې شکر ده چې پیدا مې کړې، کنه ما به څه کول. دوی هم زما په ورکېدو سره نه مړه وه او نه ژوندي. مور مې مچ کړم، راته یې کړه زما زړه دې درېدو ته نږدې کړی و لورې. د پلار مې هم په تیاره کې د خوښې شنې سترګې وځلېدې. کس وویل که زه نه وای لور به دې د تل لپاره له لاسه ورکړې وه. پلار مې د مننې په دود هغه ته په ټټر لاسونه ونیول. ما د هغه قیامت په اړه چې په ما راغلی و هیڅ هم نشو ویلی. سړی ستون شو. د نورو خلکو په ګڼه ګوڼه کې تری تم غیب شو. بیا ما ونه لید. نیم ساعت دلته کېناستو. شپه نیمایي ته رسېدلې وه. د اسمان ستورو ځلا دومره رڼا کوله لاره کې لویې تیږې ښکارېدې. احوال راغی چې مخکې لارې ټولې ایراني ځواکونو محاصره کړي دي. د تګ هیڅ امکان نشته. همدا تیاره غنیمت وګڼم. بیرته ستانه شئ ځکه ورځ را روانه ده. د ورځې په سرحد نشو اوښتی. سفر بې ګټې شو. هر چا پکې تاوان وموند. خو زه هغه بدبخته وم چې دغه سفر راته د ژوند په بیه پرته له کومې ګټې تمام شو. موږ هم د نورو خلکو په څیر بیرته راستانه شو. له سرحده راواوښتو. 1 ساعت نور مزل مو هم وکړ. یو ځای را ورسېد، هلته دمه شو. قاچاقبر وویل نن ماښام تیاره بیرته د ایران په سرحد ور اوړو. خو زما ستونی سره ورغلی و. سخته تبه راباندې راغله، لکه په یخچال کې ناست انسان په 2 نه تکیه کېدم. پلار ته مې وویل بیرته نیمروز ته ځو، زه خو تګ نه یم. هغه راته کړه لورې تر ماښامه به ښه شي، دوباره نه شو راتلی. ما ورته کړه ما همدلته په مرمیو وولئ، مړه مې کړئ، تاسې نور لاړ شئ. خون مې هم در بخلی، زه ژوند نه غواړم. مور مې زما په خبرو ودرېده. وی ویل ایران ته نه ځو، بیرته نیمروز ته ستنېږو. پلار مې هم نور دلایل ونه ویل. لږ چې زما حالت ښه شو نیمروز ته راغلو. دلته مو 2 اونۍ کېږي چې راغلي یو. اوس مې یو څه روحي او جسمي وضعیت ښه دی. زما خو زړه نه کېږي لکه چې د اغزو په څوکو ځم. خو کورنۍ را سره ده، دوی هم یوازې نشم پرېښودی. باید ورسره لاړه شم. خدای خبر چې دا تګ به څومره په قیمت راته تمام شي. د جلۍ له خبرو سره مې هډونه زیږه شول. ومې ویل لیمې له دغو لارو خو چې روغه وځې څو بخته به لرې. په همدې چرتونو کې ننوتم. د فکر لړۍ مې هغه وخت وشکېده چې زموږ مخې ته هم یو سړی ودرېده. هغه زموږ د شمېرنې لړۍ پیل کړه. موظف کس وویل د ستوري ډله بیله شئ. ستوري هغه کس و چې زموږ د ټیم مشري یې په غاړه وه. موږ یو کونج ته شو. په شمارلو یې پیل وکړ. هغه شمار وکړي یو کس پکې کم شي. دوباره بیا له سره حساب پیل کړي. بالاخره سړی په قهر شو. وی ویل تاسې کې څوک کم دی؟ 10 دقیقې وروسته حرکت کوو. ما او کورنۍ مې هم ورور له یاده وتلی. 5 دقیقې وروسته مې ورور را څرګند شو. زموږ سره یو ځای شو. موظف کس هغه ولیده چې پوه شو زموږ د ډلې ورک کس همدغه دی. په کنځاو یې پیل ورته وکړ. مور خور نیکه یې ورته یاد کړ. څه یې چې په خوله راتلل ورته یې وویل. زما ورور ورنږدې شو. هغه یې له ګریوانه ونیو. ورته یې کړه زما مور او خور ستا مردار خور لپاره نه دي.
چې په دې پلیته خوله به یې یاد کړي. بیا یې د ښي لاس موټی د هغه له تندي سره پیوند کړ. شور جوړ شو. موظف کس منډه کړه. د کلا کونج کې د اوسېدو کوټه وه. مخ ته یې برنډه جوړه وه. د دیوال په یوه منځ کې ترکي کوټ راڅړېده. ځان یې ورساوه. په بیړه یې یوه جب کې لاس دننه کړ. لوی چاقو یې ترې راوباسه. د چاقو په لیدو مې زړه په لرزان شو. پلار ته مې وویل هله ورور مې ترې راګوښه کړه. وهي یې دا خلک وحشي صفت دي، په هیڅ هم نه دي بند. موظف کس له لرې له چاقو سره رامنډه کړه. ما او د مور مې بې واکه چغه له خولې ووته. په خلکو مې غږ وکړ هلئ د خدای لپاره ورور به مې په چاقو ووهي، هغه وژنې، مرسته وکړي. دوی زما د تمې خلاف ټولو دا هر څه لیدل، یوازې ننداره یې کوله. زموږ د مرستې غږ په دا دومره کسانو کې یوه هم وانه ورید. چا مداخله نه کوله. ټول په خپلو ځایو ولاړ وو لکه د قیامت هر سړي سره د خپل سر غم وو. زموږ له خوا چې د 50-60 نفرو ډله وه، یو دنګ ځوانکی ورمخته شو. په بیړه یې د هغه لوري ته ګامونه اوچتول. د چستوالي معلومېده لکه چې تمرین یې کړی وي. موږ ته یې شاوه. ښکلې ځلېدونکي ویښتان یې ګړندي ګامونو کې ښکته پورته کېده. پرته له څه ویلو یې د هغه مړوند ونیو. بل لاس باندې د موټي خلاصولو هڅه پیل کړه. چاقوال چې ځواکمنې مټې یې درلودې، لاس یې شاته کش کړ. د هغه د لاس کش کولو سره مزګیروی واورېد. ګواښونکی ځوان ګرد پر خپل ځای تاو شو. چاقواله ځان خلاص کړ، خو چې حملې ته یې ځان سماوه، ګواښونکي ځوان په یو ځواکمنه لغته په مړوند کې ووه. چاقو پورته والوت، څرخکې یې کولې، هغه یې په هوا کې ترې ونیو. خلکو هم جرأت پیدا کړ، راټول شول، جنګ یې خلاص کړ. ځوان لا هم ماته شاوه. لاس ته مې پام شو، موټی کړی و، خو د ګوتو له منځو یې څاڅکې څاڅکې وینه تویېده. سخت زړه مې درد وکړ. پلار مې راغږ کړ، راته یې کړه دغه ورور خو دې زموږ نه مني. نصیحت ورته وکړه چې زغم ولري، که نه تر اروپا به مو خدای زده په څه نورو غمونو واړوي. زه هغه ته ورغلم چې بیا د داسې پیښو د نه تکرار زغم ته یې راوبلم. ځوان مې هیر شو. ورور ته مې وویل دلته نه څوک زموږ تربور دی چې پیغور درکړي، نه دښمن. ښه پوهېږي چې څوک قاچاقبري کوي هغه د کوم نسل څخه وي. له دوی سره ځان برابرول موږ ته هیڅ حیثیت نه راپرېږدي او د وژلو د قرباني په بیه هم راته تمامېدی شي. نو دوی سره ځان تنبه کول یې ګټې وي. د هو په دود مې ورور د سر په خوځولو را سره د خبرو موافقه پر ډېره سختي ومنله. بیرته مې د خپلو بکسونو خواته لاړم. په تلو کې د هغه ځوان موټی لاس چې په وینو سور او څاڅکي څاڅکي وینې ترې تویېدې رایاد شو. ځان راته بیخي خجالت معلوم شو. ځان سره مې وویل مننه باید ترې وشي. یوه او بل لوري ته مې پسې سترګې وغړولې. له تور جمپره مې وپېژانده. بیا یې هم ماته شاوه. ورنږدې شوم، بکس یې خلاص پاتې و. سپین بنداج یې له خوږ لاس تاوه. غوټه یې نه شوه تړلی، ځکه یو لاس یې ټپي و. په یوه روغ لاس یې غوټه نه شوه تړلی. د غوټې کولو په وخت کې هم هڅه کوله خپله یې وتړي. له کوم بل چا نه مرسته یې نه پوهېږم ولې نه غوښته. ورغوي ته مې پام شو. د تاو شوي بنداژ له منځه هم غوټې غوټې وینه راوتله. ورغوي ته مې پام شو. د تاو شوي بنداژ له منځه هم غوټې غوټې وینې راوتلې. د هغه په لیدو مې نور صبر ونه شو. مخې ته یې ودرېدم چې سترګې مې پرې ولګېدې، ومې پېژانده. هماغه ځوان و چا چې زموږ په موټر کې هم ملتیا کړې وه. پرته له کومې تمې او اړیکو یې زما د مور خوندیتوب لپاره د یوې بې حیا په سر سوکان ورکړي وو. دا یې دوهم ځل و چې زموږ لپاره یې ځان په خطر کې واچو. نو پرته له ځنډه مې د هغه له بکسې نور پاتې بنداژ را واخیست. مکتب کې مې د لومړنیو مرستو عملي درس ویلی و. کلک کلک مې د هغه له لاسه تاو کړ. غوټه مې ورکړه. زه په شنه چادري کې وم. هغه نه پوهېده چې زه څوک یم. ښکته او پورته یې راته وکتل، خو هېڅ یې هم ونه ویل. ما ورته کړه ډېر یې خوږ کړې. نه، ډېر خوږ نه یم. په چاقو ولګېدې.
نه. ما هم په لومړی سر کې فکر کاوه چې هغه کس سره چاقو ده، خو دواړه خواوې تیرې وي. په اصل کې خنجر و. غوښتل مې خنجر ترې واخلم. ګوتو کې مې ونیوه، هغه شاته لاس څنډ واهه، خنجر مې له ګوتو تیر شو، راټپي یې کړ. زه یې اړ کړم له لغتې کار واخلم او خنجر ترلاسه کړم. ویریدم هغه ځوان ته زیان ونه رسوي. مننه کوم، موږ د احسانمند یو. نو ته د څه شي مننه کوي؟ هغه چې د قاچاقبر ورسره جنګ و هغه مې ورور دی. که ته نه وای اوس به خدای زده زما په ورور څه شوي وو. که زه نه وای هم هیڅ پرې نه کېدل. خدای د مظلومانو دفاع لپاره یو نه یو څوک وسیله کوي. سره د دې چې تاسو یو زړور او خواخوږی انسان یاست او زموږ د اوږد مزل هملارې هم یې، کولی شم وپوښتم چې له دې مو نور هم زیات وپېژنم. ولې نه؟ زه بلال نومیږم، پښتین تخلص کوم، د پکتیا د هسکو غرونو، نښترونو او د سرشاره سیمې شډل سړی یم. لا خو سړی نه یې. ولې ځناور یم؟ نه، داسې مه وایه، زما مطلب دا نه و. لا تر اوسه خو هلک یاست. هغه لنډه مسکا وکړه، ویې ویل پوهېدم چې ستا مطلب څه دی. غوښتل مې لږه ټوکه جوړه کړم او د پیښې یاد ته مو په ذهن کې بدلون ورکړم. په رښتیا سږ کال مې 18 کلنې پوره کېږي. ستا په خبره لا هلک یم. یوه غوښتنه مې منئ؟ هو، ولې نه، چې په وس کې مې وي. دا اوږدې او له خطرونو ډکې لارې ستا غوندې یو زړور ځوان ته اړتیا لري. زما پلار، مور او ورور خو په خوب هم دا لارې نه دي لیدلي. که په دې مزل کې را سره مرسته وکړي او یوازې مو پرې نږدې، سخته احسانمنده به دې یم. د بلال پکتین نري بریتونه سره رټ شول، شونډې یې وغوړېدې. د زړه په زور یې وخندل. ویې ویل چیرې چې زه وم او د چا اړتیا وي نو د چا ویلو او احسان ته اړتیا نه پرېږدم. پوهېږم ستاسې په دغه دروني خواخوږي زه باور لرم. موخه مې دا ده زموږ سره یو ځای اوسه. که ته راته نږدې نه وي او موږ په ستونزو کې وو، بیا خو به ستونزه موږ له منځه ویسي. سر یې د هو په دود وغځاوه، خو الفاظ یې ونه ویل. په پنډغالي کې یې غږ کړ، ځانونه چمتو کړئ، د تګ وخت دی. ژر ژر مو بکسونه را واخیستل، موټرو کې کېناستو. 1.5 ساعت مو نور هم مزل وکړ. یو ډاک کې موټر ودرېده. موږ ترې ښکته شو. قاچاقبر وویل دلته 20 دقیقې لرئ. عینکې کوتره یعنی لوی دسمال ته ورته کپړه وه چې باید له سره تاو شي او اوبه در سره واخلئ. دلته دوکانونه نه وو، خو کسان ولاړ وو همدا توکي یې خرڅول. د ټاکل شوي وخت مخکې مو دغه توکي واخیستل. ځانونه مو چمتو کړل. په بلال پسې مې سترګې یوې او بل لوري ته واړولې. ومې لیده له موږ نه په لږ لرې فاصله کې ولاړ وو. هغه د حیا یوه بیلګه وه. انساني غرور یې اجازه نه ورکوله چې زموږ سره نږدې واوسي. ساعت تیر کړي، ټوکې ټکالې وکړي. ما ولیده چې موږ یې د سترګو له کنجونو څارلو. پوهېدم دا کار د دې لپاره کوي چې ما سره یې د هو په دود سر خوځولی و. ما د پکتیا تاریخ لوستی و. کیسې او تاریخي جګړې د انګریزانو د ماتولو لومړی سنګر په توګه د پکتیاوالو تاریخ راته معلوم و. یوازې تش افسانې راته ښکارېدې، خو په پکتین کې مې په رښتینې معنا د خپل پلرونو غیرت، همت او زړورتیا حس کوله. له پکتین نه مې نور ډار نه کېده، لکه د کور غړی په صفت مې احساساوه. د قاچاق په لارو کې د میرمنو د عزت لوټ کېدل د سهار او ماښام ډوډۍ خوړلو په څیر وه. د انسان قاچاق په څنګ کې جنسي قاچاق هم یو عادي خبره وه. زموږ د ازمایښتونو لړۍ، د سختو لارو تېرېدنه، له مرګ سره لوبې، خطرونه او له ځان سره وحشت له همدې ځایه پیل کېده. خو موږ نه پوهېدو چې څه وخت ورسره مخ کېدونکي یو. له لرې مو څو ډاټسنې ولیدې زموږ په لور را روانې وې. د دوړو اوږده لیکه یې په ځان پسې پرېښوده. له لږ ځنډ وروسته ډاټسنې را ورسېدې. غږ یې وکړ د ستوري نفر یو څنګ ته شئ. دغه نوم زموږ د ډلې د مشر نوم و. موږ یې ګوښې ته ودرېدو. ازبکه پیغله مې خوا کې ولاړه وه. غاړه یې زما غوږ ته را اوږده کړه. ویې ویل دا خلک پیژنې؟ نه، افغان بلوڅان دي، بیخي بل ډول خلک دي.
دا همدای کاروبار ده او د ژوند روزي ګرځېدلي بلوڅانو غږ وکړ. سیټونو کې د نفرو په سر 1,00,000 تومن کېږي. باړۍ پیسې نه لري. دغه خلکو دغه پیسې اضافه اخیستې ځکه زموږ پیسې مخکې له مخکې زموږ له قاچاقبره اخیستې وې. غږ یې وکړ، کوترې مو له سره ووهئ، عینکې په سترګو کړئ. د عینکو په سترګو کولو په راز نه پوهېدم، خو کله مې چې حرکت وکړ پوه شوم چې عینکې نه وای، سړی د ګردو له لاسه رنډېده. موږ هم عینکې په سترګو کړې. عینکو ځانګړي ربړونه لرل چې له سترګو ګر چاپېره بله پوستکي سره پیوند شول. پلار مې ما او مور ته اشاره وکړه، ورپسې شو. د یوې ډاټسنې مخ ته سیټ ته د ختو یې وویل. ډاټسن ته پورته شو. زه د موټروان لور ته شوم او مور مې د ښیښې خوا کې کېناسته. ما کلکه چادري په سر کړې وه، له سره مې نه لرې کوله. شاته سیټ د 3 نفرو و. هلته مې یو ناممکن کار ته پام شو. دوی د شا سیټ څوکۍ کې 5 نفره کېنول. زما پلار او پکتین په سیټ کې وو. ورور مې د پلار د پښو په منځ کې لاندې په فرش ولیده. 2 نفره د نورو پښو په منځ کې ناستو. شا سیټ کې 8 تنه ځای پر ځای شول. د شا سیټ کې د 8 کسانو ځایول په یوه موزه کې د 2 پښو ځایول و. د ډاټسن له شا غږ راوشو. موټروان ته یې وویل 22 نفره د باډۍ ته وختل. ورته یې وویل شول ستا موټر حرکت ته چمتو شو. د دې غږ په اورېدو حقه حیرانه شوم. ځان سره مې وویل 22 نفره څرنګه د یوه ډاټسن په باډۍ کې ځایږي. بیا مې ځان ته قناعت ورکړ چې دغه خلک په 3 نفري سیټ کې 8 نفره ځایولی شي، نو باډۍ کې خو بیا دومره نفر اوس هم کم دي. ډرایور موټر ته راوخوت. غټو بریتو یې پاسنۍ شونډه پټه کړې وه. یو زنځیر یې په غاړه کړی زنګېده. د زنې لاندې غاړه یې ببره وه. ډارونکې څهره یې درلوده. لاسونه یې پر شترنګ کېښودل. ویښته لرونکي ګوتې له غټغمي لرونکو ګوتمیو ډک وو. موټر کې یې کیلي تاو کړه. بیا یې غړی له ښیښې وباسله. د باډۍ کسانو ته یې وویل ځانونه مو ښه کلک کړئ، یو بل ونیسئ. که بې پروایي مو وکړه د هر څه پیښېدو امکان شته او مسؤلیت مو هم په خپله غاړه دی. حرکت مو پیل کړ. موټر ژر ژر سرعت اخیست. سړک خامه و خو هوار و. لږ مزل وروسته مې د موټر د کیلومتر ښیښې ته پام شو. 120 ته یې عقربه ختلې وه. شاته مې وکتل. موټر د یوې ځواکمنې بریښ کې په څېر اسمان ته د ګردونو پورته کولو. د عقب نما له ښیښکۍ مې شاته وکتل. د ډاټسن د باډۍ کسانو مخونه له ګردو سم نه ښکارېده. یوازې ښیښه‌يي عینکې به یې څرګندې شوې. 1.5 خو به د ګردو له لاسه د عینکو په ښیښو هم لاس تیر کړ، ځکه دید به ترې نه کېده. کله کله به چې کوم جمپ راغی موټر به سرعت کم کړ. ګردونه به له موږ مخکې شول. د موټر په ښیښې به دومره ګردونه ولوېدل چې برف پاک به نه شو پاکولی. شاته سیټ کې مې ورور چې لږ عصبي ستونزه یې هم درلوده غږ وکړ. زما پښې خو کار نه کوي، نه پوهېږم چې پښې زما دي او که د بل کس دي. زه پرې پوه شوم چې د تنګوالي له امله پښو کې د وینې چلښت بند شوی او ویدې شوي دي. پلار مې موټروان ته وویل زموږ ټولو پښې کار نه کوي، لږ موټر ودروه، دمه به وکړو. موټروان نور هم ریس ته پونده ورکړه. زما د پلار په خبره یې ځان ناګاره واچاو. لږ وروسته یې وویل ځانونه عادت کړئ، دا یې پیل دی، له دې سختو پیښو سره به مخ شئ. موټر روان و. موټروان د چا فریاد او سپارښتنو ته غوږ نه نیوه. په دغه منظره کې مو ساعت ته پام نه و، خو خدا زده چې څو ساعته مزل مو وکړ. د شپې 1:30 بجه د افغانستان، ایران او د پاکستان بلوچستان ګډ سرحد ته ورسېدو. په وچ ډاګ یې ښکته کړو. له ما او مور مې پرته نور په خپلو پښو واک نه درلوده. زموږ سیټ ګزاره کوله، دومره تنګ نه و. نور کسان نه پوهېدل چې پښې خپلې دي که پردۍ. ځینې خو مې په ځمکه ناست ولیدل چې پښو ته به یې حرکات ورکول تر څو یې پر پښو واک حاکم شي او د تګ جوګه شي. د پلار او ورور مې هم همدغه حال و. بلال پکتین څو وارې جګ او کېناست، بس ځان یې نورمال حس کړ. خپله روان شو. نو موږ 100 متره لرې خپل بکس ځان ته بالښت کړ او څملاست. په موږ هم سترګې پټې وې.
سر ته مو خپل پیزار کېښود. پلار او ورور مې خوا کې خپل بکسونه ځان ته تکیه کړل او نور نو د کډن ته چې تیږه واچوي د خوب نړۍ ته لاړو. او سهار مر ختلی و چې د خلکو په شور او زوږ راویښ شو. د 4مې برخې پای.